یو بل بزرگ تیر شوی دی دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاگردو سلیمان ابن یسار سلیمان ابن یسار نوم دی لوی فقیه دی او دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه شاگردم دی سلیمان ابن یسار وی چې دا ډیر خوبصورت او خشتاو نو پلاره تیریدم نو د یو مالدار کور نه یو زنانه را پس یو وینځه راولېږله او ما ته د ګناه دعوت راکړه چې دې کور کې هغه زنانه ده او ستا په انتظار ده هېڅ حکم نشته ما ورته وایي چې زه د الله نه یېرېږم وایي چې شپه شوه نو حضرت یوسف علیه السلام مې په خوب کې ولید حضرت یوسف علیه السلام راته وایي چې سلیمان ابن یسار ما نه دې نمبر یوړه وی ما ورته چې د الله پیغمبره تا نه څوک نمبر وړی شي د پیغمبر خو ډېره لویه مرتبه ده ستا نه څوک نمبر وړی شي وی نه ما نه هم د ګناه مطالبه شوې وه خو ما سره د پیغمبرۍ طاقت و نو خدای د پیغمبرۍ په طاقت ته بچ کړم او تا نه هم د ګناه مطالبه وشوه تا سره د پیغمبرۍ طاقت نو بیا هم ته بچ شوې نو ګوره الله هم سړي سره مدد کوي او دې کتابونو لیکلي دي په هندوستان کې یو سړی و وی هغه به خلکو به ورته مشکي بابا وي مشک دا مشک او عنبر د خاص قسمه خوشبویي ده مشک په ټولو کې بهترینه خشته خوشبویي چې ده نه هغه مشک دی نو هغه ته به خلکو مشکي بابا وي د هغه د خولې نه او د لاسونو نه به د مشکو خوشبویي تله هر وخت که مجلس کې بناستو که یو ځای بناستو که بل ځای بناستو داسې خوشبو به تېده که د مشکو نو دلته چا تپوس وکړه یاره وایي دا ته څه خوشبویي پورې کوې ته غریب سړی او داسې خوشبویي پورې کوې چې د دې زمانې بادشاه هم داسې خوشبویي نه پورې کوي تا نه خو داسې بل شان خوشبویي دي وایي زه خو خوشبویي نه پورې کوم نو وایي ته که ډېر هم خولی خو ستا وجود ډېر خشته خوشبویي کوي دا ولې نو خلکو مجبور کړ چې مجبور یې کړ وایي ښځه به راته خپله قصه وکړم وی ده چې هلک ومه نو ده ډېر ښکلی ومه وجود مې ډېر خشته و نو ما به دا منیاري خرڅوله غریب ومه نو دا ریشې پیتې او دا څیزونه دا به مې خرڅول کوڅه په کوڅه به ګرځېدم وی یو ځل مې یو کوڅه کې دا منیاري خرڅوله نو یو زنانه راله آواز وکړه چې ودرېږه وروره ودرېدم وی چې زما دا نیکه دنه سودا اخلي دا شی په سورې دا په سورې دا په سورې وی چې داسې کار وکړه زما دا نیکه به ستا را سامان ټول وګورې ډېره سودا دنه کوي یو بوټی دې دروازې ته رانه دننه شه نو بس زه هم غریب وم او د پیسو په لالچ کې رالمه د ګټې نو زه په هغه دروازه وردننه شوم چې وردننه شوم هغه نیکې یو شی راواغی دا په سورې دا په سورې دا په سورې دا په سورې لکه زه پوه شوم چې دا مانه ډېره سودا کوي وی دې کې دروازې ته جرنده وواله چې دروازې ته جرنده وواله او هغه ما ته وایي چې دننه راځه د ګناه مطالبه یې رانه وکړه وی ما ورته وایي چې زه خو د ګناه نه کوم زه خو د الله نه یېرېږم زه ګناه چېرته کوم ما خو په زندګۍ کې چېرته ګناه نه ده کړې وی بس هغې ښځې وی چې که ګناه نه کوې شور جوړوم چغې وام چې دې ما پسې کور ته راغلی او سم دې په شرمونو شرموم جیل ته دې لېږم اوس به چغې ووامه چې دغسې د هلکه د سودا په بهانه منکر دننه کور ته راغی او ما نه د ګناه مطالبه وکړه دا هر څه په تا درلو بس چې پوه شومه چې خدای دا په څه په مصیبت واوړېدم د ګناه مطالبه هم دا خدای والی کوي مانه او که زه ګناه مطالبه نه کوم شرمۍ دا به ټوله دنیا راشي هغه قاضي او بادشاه له تللو ته ټول قوم به مې وټکوي مړ مې لا نه کي چې خاوند دغه یې راشي رور یې راشي یا بل څوک یې راشي چې ختم هم کړه په دې نیت راغلی دا څه پلانجه الله ورته زړه کې القا وکړه ویې ما ورته چې ښځه بس ټیک ده چې مې نه پرېږدې او شرمې مې نو بس چې ته څه وې هغه به وکړو خو ما له اودسمات یې راغلی چې د غسلخانه شته وی چې یو دا مخامخ غسلخانه ده وی بس غسلخانې ته دروازه خو هغې جلنده کړی غسلخانې ته ورله چې وردنه وتم وی لوی اودسمات یې مې وکړو امې راواغېسته او په مخ مې ومږه لوی اودسمات او په لاسونو مې ومږه او ټول وجود باندې مې هغه خپل لوی اودسمات یې ومږه او ځان مې ښه ګنده کړ په جامو او په مخ او په سټ او سر او په لاسونو چې بار ته راووتم او دې ښځې وکتل ویندې ته داسې پاګل راپسې راستی دی رکل شا ورته ور ودرته کوله وکړه څښا بین په ځان باندې داسې
پاگل دا خو لیونی دی روغ نه دی شا به دروازه ورته کولاو کرو کوه وی دروازې راته کولاو کړه او بار رو تښتېدم وی چې رالم لاړم غسلخانې ته ننوتم او ځان مې ښه مزېدار خشته پاک که د هغه ګناه نه مې ځان په هغه ګندګۍ بچ که ځان مې خلاص که چې بار راووتم او مې لمبل جامې مې واچولې هغه ورځ دودار ورځ ده چې زما د وجود نه د مشکو خوشبو